دی غیر مقلد شوی او ما مخکې ویلو چې دی غیر مقلد نه دی، منکر حدیث دی. غیر مقلد هم په خپلو صفونو کې د در شک په نظر باندې ګوري. حقیقت دا دی تقریبا زما چې مخکې کلیپ کې کومه خبره شوې وه هغې نه پس 3 زګونونه غیر مقلدو ما سره رابطې وشوې. ما ته چې تا خبره بالکل صحیح ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو نن 10 جولای 2023 دی. حضرت علی غیر مقلد سره زموږ بحث روانو چونکې دی غیر مقلد شوی او ما مخکې ویلو چې دی غیر مقلد نه دی، منکر حدیث دی. غیر مقلد هم په خپلو صفونو کې د در شک په نظر باندې ګوري. حقیقت دا دی تقریبا زما چې مخکې کلیپ کې کومه خبره شوې وه هغې نه پس 3 زګونونه غیر مقلدو ما سره رابطې وشوې. ما ته چې تا خبره بالکل صحیح ده. موږ تر اوسه پورې د غیر مقلد نه ګڼو، منکر حدیث یې ګڼو، شک په نظر ورته ګوري ټول. بهرحال دې هلته د حیثیت پیدا کولو دپاره ځای په ځای لګیا او هنا په پسې بکواسونه کول. بیا د چیلنج ورکړو د عقایدو په موضوع موږ د جواب ورکړو نو د مناظرې نه خو وتښتېدو، خو په استون کې په حمزه باندې د اعتراض کړو. یو بحث زموږ روانو او بهرحال دا غریب ډېر ګډوډ شو، قصه ډېره د لاسو نه ووت. یقین وکړه هر کلیپ کې ګلونه راځي، هر کلیپ کې